بسم الله الرحمن الرحيم. د خورا پیرزو کوونکی لورونکی الله پنامه. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الف لام را دا د روشانه کتاب آیاتونه دي. موږ هغه قرآن په عربي ژبه نازل کړی دی، شای چې تاسې پرې پوه سئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. موږ تا ته د ټولو نه ښه کیسه لولو له دې کبله چې تا ته مو دغه قرآن وحي کړ او بېشکه ته پخوا د دغه قرآن له نازلېدو څخه د دې کیسې په هکله له ناخبرو څخه وې. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هغه وخت په یاد کړ چې یوسف خپل پلار ته وویل: ای زما پلاره، ما 11 ستوري لمر او سپوږمۍ په خوب کښې ولیدل، دوی مې ولیدل چې ما ته سجده کوونکي وو. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هغه یعنی یعقوب ویل: ای زما بچه، خپل خوب رونو ته مه وایه، هسې نه چې دوی تا ته کومه دسیسه جوړه کړي. بېشکه چې شیطان د انسان لپاره څرګند دشمن دی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او په دې توګه به ستا رب تا غوره کړي او د خوبونو او پیښو تعبیر به تا ته دروښیي او په تا او د یعقوب پر کورنۍ به خپله پیرزوینه پوره کړي، لکه چې هغه ستا په 2 پلرونو له تا نه مخکې ابراهیم او اسحاق باندې پوره کړې وه. بېشکه چې ستا رب پوهېدونکی حکمت لرونکی دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بېشکه چې د یوسف او د هغه د ورونو په کیسه کښې د پوښتونکو لپاره نښانې دي. هغه وخت په یاد کړ چې د یوسف ورونو ویل: په رښتیا چې یوسف او د هغه سکه ورور زموږ پلار ته تر موږ ټولو ګران دي. حالا چې موږ ځواکمنه ډله یو، په رښتیا چې زموږ پلار په ښکاره خطا کښې دی. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. یوسف ووژنئ یا هغه په کومه مځکه کښې وغورځوئ چې د پلار پاملرنه تاسې ته در واوړي او له هغه وروسته یوه ښه ډله سئ. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. له دوی څخه یوه ویونکی ویل: یوسف مه وژنئ، که د هغه په هکله د کوم کار کوونکي یاست نو هغه په کومه توره تیاره څاه کښې واچوئ څو ځینې لارویان یې واخلي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. دوی ویل: ای زموږ پلاره، تا ته څه پېښه ده چې موږ پر یوسف امینان نه بولې؟ که څه هم بېشکه موږ د هغه خواخوږي یو. دی له موږ سره سبا ولېږه چې میوې وخوري او لوبې وکړي او په رښتیا چې موږ د هغه ساتونکي یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب ویل: بېشکه دا کار ما غمجنوي چې تاسې هغه له ما څخه بوځئ او ویرېږم هسې نه چې لیوه یې وخوري کله چې تاسې پر هغه پام ونه لري. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. دوی ویل:
که هغه لیوه وخوري، حال دا چې موږ یوه ځواکمنه ډله یو، نو په رښتیا چې موږ به له تاوانیانو څخه یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نو کله چې دوی یوسف بوت او ویې پتیله چې هغه په یوه توره تیاره څاه کې وغورځوي، موږ یوسف ته وحي وکړه بېشکه چې ته به یو ورځ دوی ته د دوی د دغه کار څخه خبر ورکړې، حال دا چې دوی به په تا نه پوهېږي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. او دوی تیاره ماښام خپل پلار ته په ژړا راغلل او ویې ویل ای زموږ پلاره، رښتیا دا دی چې موږ ولاړو سیالي مو سره کوله او یوسف مو د خپلو کالیو سره پرېښود، نو لیوه راغی او هغه یې وخوړ. ته به زموږ پر خبره باور ونه کړې که څه هم موږ رښتیا ویونکي یو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او د هغه کمیس د درواغو په وینو لړلی راوړ. یعقوب ویل نه، بلکې ستاسې د نفسونو غوښتنې دا کار ستاسې ته په زړه پورې کړی دی، نو زما کار ښه زغم دی او کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې له الله نه مرسته غوښتل کېدای سي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. او یو کاروان راغی، خپل اوبه راوړونکی یې ولېږه، هغه څا ته خپله سولاغه واچوله او ویې ویل زرې مې در باندې، دا خو ځوانکی هلک دی. او دوی هغه د یوې پانګې په توګه پټ کړ او الله په هغه څه چې دوی کول پوهېدونکی دی. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. او د هغه ورونو یوسف په لږه بیه خرڅ کړ، یوازې د څو پیسو په بدل کې، او د هغه د پلورلو په هکله دوی زیات هیلهمند نه وو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او د مصر کوم سړي چې هغه واخیست او خپلې مېرمنې ته وویل دی په ښه توګه وساته، ښایي چې دی موږ ته ګټور ثابت سي، یا به موږ دی خپل زوی ونیسو. او په دې توګه مو یوسف په هغه مځکه کښې ځای پر ځای کړ تر څو چې موږ هغه ته د خوبونو او پیښو تعبیر وښیو، او الله په خپل کار برلاسی دی، خو ډېری خلک نه پوهېږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې یوسف د بلوغ وخت ته ورسېد، هغه ته مو د حکم ځواک او پوهه ورکړه، او موږ ښېګڼه کوونکو ته همداسې بدله ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. او هغه ښځې چې یوسف د هغې په کور کښې و، د یوسف څخه د خپلې نفساني هیلې د ترسره کولو غوښتنه وکړه او دروازې بندې کړې او ویې ویل هله راسه، ستا د نفساني هیلې د ترسره کولو لپاره یم. یوسف ویل په الله پناه غواړم، زما رب خو ما ته ښه مرتبه راکړې، او که دا کار وکړم په رښتیا سره چې ظالمان نه بریالي کېږي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. او هغه ښځه د هغه خواته ورمخکې سوه، او یوسف هم د هغې خواته ورمخکې سوی وای که د خپل رب دلیل یې نه وای لیدلی. خو داسې وسول چې یوسف مو له بدۍ او بدکارۍ څخه لرې کړ، بېشکه چې هغه زموږ له مخلصو بندګانو څخه و.
فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. او دوی دواړو د دروازې خواته منډې وهلې. ښځې د یوسف کمیس د شاله خوا څیرې کړ او دوی د ښځې له میړه سره دروازې ته نږدې مخامخ سول. د هغه چا سزا چې ستا د کورنۍ په هکله بدي غواړي نه ده بې له دې چې بندي سي یا دردناک عذاب وویني. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. یوسف ویل دا و چې زه د خپل نفساني غوښتنې تر سره کول لپاره وربللم او د دغه ښځې له کورنۍ څخه یو تن داسې شی دې ورکړه. که د یوسف کمیس د مخې له خوا څیرې سوی وي نو ښځه رښتیا وایي او یوسف له درواغجنو څخه دی. او که د هغه کمیس د شا له لورې څیرې کړی سوی وي نو هغې ښځې درواغ ویلی دی او یوسف له رښتونو څخه دی. نو کله چې عزیز د هغه کمیس ولید چې د شا له خوا څیرې کړی سوی دی ویې ویل بېشکه دا کار ستاسې ښځو له مکر او چلول څخه دی او بېشکه چې ستاسې مکر او چلول ډېر لوی دی. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ای یوسفه د دې غمیزې څخه تېر سه او ته هم ای ښځې د خپلې ګناه بخښنه وغواړه بېشکه چې ته له خطاکارانو څخه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. او په ښار کې د ښځو یوې ډلې وویل د عزیز ښځه له خپل مرۍ څخه د خپلې نفساني غوښتنې د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. بېشکه چې د دې ځوان مینې د هغې د زړه دننه لار موندلې ده. بېشکه چې موږ هغه ښځه په ښکاره بېلارې کښې وینو. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. کله چې د عزیز ښځې د دوی له مکره ډکې خبرې واورېدې دوی ته بلنه ورکړه او د دوی لپاره د ډډې لګولو ځایونه چمتو کړل. یوه ستره مېلمستیا جوړه کړه او د میوې د پرې کولو لپاره د دوی هرې یوې ته یوه چاړه ورکړه او یوسف ته یې ویل پر دوی راووځه. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. نو کله چې دوی یوسف ولید نو ډېر ستر ښایسته یې وموند او د حیرانتیا په عالم کښې خپل لاسونه غوڅ کړل او ویې ویل الله سپېڅلی دی دا زلمی بشر نه دی دا بې له یو سپېڅلي فرښتې بل څه نه دي. د عزیز ښځې ویل دا هغه څوک دی چې تاسې زه د هغه د مینې په هکله ګرمه کړې وم. په رښتیا چې ما له هغه سره د خپلې نفساني غوښتنې د ترسره کولو لپاره اړیکه ټینګه کړې وه خو د خپل ځان وساتئ. سوګند دی که اوس له هغه څه نه چې زه ورته حکم کوم ډډه وکړي نو هرومرو به بندي سي او هرومرو به له ذلیلانو څخه سي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف ویل ای زما ربه د هغه څه نه چې دوی ما هغه ته وربولي زندان زما ډېر خوښ دی او که زما څخه د دغو ښځو د دسیسې مخه ونه نیسې نو زه به دوی ته میلان وکړم او د ناپوهانو څخه بسم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نو د دعا د رب قبول کړه او د دوی د دسیسې مخه ترې ونیوله. بېشکه چې همدا الله د هر چا خبرې اوري پوهېدونکی دی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا وروسته له دې چې دوی د یوسف د پاکۍ نښانې ولیدې
بیا هم دوی فکر وکړ چې ښه به وي که هغه تر یوې مودې پورې بندي کړي. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. او په بندیخانه کښې د هغه سره 2 زلمیان ننوتل. د دوی نه یو ویل زه خپل ځان په خوب کښې وینم چې د شرابو لپاره انګور زبېښم، او بل ویل زه خپل ځان په خوب کښې وینم چې پر خپل سر د پاسه ډوډۍ وړم او مرغان له هغې څخه خوري. زموږ د دې هر یو خوب له تعبیر څخه خبر کړه، په رښتیا چې موږ ستا له ښېګڼه کوونکو څخه وینو. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. یوسف ویل هغه خواړه چې تاسو ته د زیرې په توګه درکول کیږي د هغې تر راتلو مخکې به زه تاسې د هغه خوبونو له تعبیره خبر کړم. دا له هغو شیانو څخه دي چې الله ما ته راښودلی دي. بېشکه چې ما د هغه کسانو دین پرېښی چې پر الله ایمان نه راوړي او همدوی له آخرته منکر دي، او ما د خپلو پلرونو ابراهیم، اسحاق او یعقوب د دین پیروي کړې ده. موږ ته نه ښایي چې له الله سره شریک ونیسو. دا د الله د ښېګڼې له کبله پر موږ او پر نورو خلکو باندې دي، خو ډېر خلک شکر نه کوي. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. زما د زندان ملګرو، آیا بېلابېل باداران غوره دي که الله چې پر ټولو برلاسی دی؟ تاسې بې له الله څخه عبادت نه کوئ، خو د یو څو تشو نومونو چې تاسې او ستاسې پلرونو په هغو ایښی دي. الله د هغوی د عبادت د کول لپاره کوم دلیل نه دی لیږلی. حکم د هیڅ چا نه دی، خو یوازې د الله، هغه الله چې حکم یې کړی دی. پرته له هغه د بل هیڅ چا عبادت ونه کړي. دا سم دین دی، خو ډېری خلک نه پوهېږي. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. زما د زندان دواړو ملګرو، دا چې ستاسې یو کس ازادیږي او خپل بادار ته به شراب ور وڅښي، خو ستاسې هغه بل کس به په دار وځړول سي او مرغان به د هغه له سر څخه وخوري. د هغه کار په هکله چې تاسې یې له ما څخه پوښتنه کوئ په همدې توګه پرېکړه سوې ده. او یوسف د هغوی یو تن ته چې پوهېده چې خلاصېدونکی دی وویل ما خپل بادار ته یاد کړه، خو شیطان ترې د یوسف یادول د هغه بادار ته هیر کړل. نو یوسف په زندان کښې 2 کاله پاته سو. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. او د مصر پاچا ویل په خوب کښې 7 څربې غواوې وینم چې 7 ډنګرې غواوې یې خوري او د غنمو 7 شنه او نور 7 وچ وږي وینم. درباریانو ما ته زما د خوب تعبیر را کړي، که د خوبونو په تعبیر پوهېږي. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هغه ویل دا ګډوډ خوبونه دي او موږ ګډوډو خوبونو په تعبیر نه پوهېږو. وقال الذي نجا
فأكلا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. او له هغو 2 کسانو څخه هغه چې له زندان څخه خوشي سوي وو او وروسته له یوې مودې څخه یوسف هغه ته وریاد سو. پاچا ته وویل زه به تاسې د دې خو په تعبیر خبر کړم نو تاسې ما زندان ته ولېږئ چې د یوسف سره خبرې وکړم. هغه ورغی او ویل یوسفه ډېر رښتونیه زموږ لپاره د 2 څربو غواوو چې 2 ډنګرې غواوې خوري او د 2 شنو وږو او د 2 نورو وچو وږو تعبیر راکړه. ښایي چې زه بیرته دغو خلکو ته ولاړ سم څو دوی پوه سي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. یوسف ویل د 2 کلونو لپاره به په عادي توګه کرنه وکړي نو هر څه چې ریبئ هغه د هغه په وږو کې پرېږدي پرته له هغه لږې اندازې څخه چې خوري. وروسته له هغه نه به 2 نور سخت وچ کلونه راسي چې خلک به هغه څه چې تاسې ورته له پخوا څخه زیرمه کړي وي وبه یې خوري پرته له یوې لږې اندازې څخه چې هغه به د تخم لپاره ساتي. له هغه څخه وروسته به داسې یو کال راسي چې په هغه کې به د رحمت په اورښتونو د خلکو فریاد واورېدل سي او هغوی به شراء وزبېښي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه قال ارجع إلى ربك فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. پاچا ویل هغه ما ته راولي خو یوسف کله چې استازي ورته ورغی ویل بادار ته دې ورسه او ورڅخه وپوښته د هغو ښځو حال څنګه و چې خپل لاسونه یې غوڅ کړي وو. بېشکه چې زما الله د دوی له مکر څخه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پاچا هغو ښځو ته وویله کله چې مو وغوښتل د یوسف خوند واخلئ ستاسې حال څنګه و؟ ټولو په یو غږ ویل موږ په هغه کې له بدۍ څه نه دي موندلي. د عزیز ښځې ویل اوس حق ښکاره سو ما له هغه سره له هغه نه د خوند اخیستلو لپاره اړیکه ټینګه کړې وه او هغه بیخي رښتونی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دا مې ځکه ویل څو عزیز په دې پوه سي چې ما د هغه په نه موجودیت کښې له هغه سره خیانت نه دی کړی او بېشکه چې الله هیڅکله د خاینانو چل ول پر لاره نه سموي او زه د خپل ځان پاکي نه بیانوم ځکه چې د انسان سرکش نفس هرومرو په بدۍ ډېر امر کوونکی دی خو پرته له هغه نفس چې زما رب پرې پیرزویه نه کړې وي بېشکه زما رب بخښونکی لورونکی دی. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. او پاچا ویل هغه ماته راولي چې یوازې د خپل ځان د خدمت لپاره یې وټاکم نو کله چې پاچا ورسره خبرې وکړې نو ورته ویل بېشکه ته نن زموږ سره د لوړ مقام او د پوره باور خاوند یې. یوسف ویل د هېواد خزانې ماته وسپاره بېشکه زه پوهېدونکی ساتونکی یم او په دې توګه موږ یوسف ته د مصر په مځکه کښې ځواکمني او لوړ مقام ورکړ هلته چې
چرته یې غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي، چاته چې وغواړي خپله پیرزوینه پرې کوو او د ښو کسانو بدله نه تالاواله کوو. او د آخرت بدله د هغو کسانو لپاره ډېره غوره ده چې ایمان او تقوا لري. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. او د یوسف وروڼه مصر ته راغلل او ده ته ورننوتل، نو یوسف دوی وپېژندل خو هغوی ورسره نااشنا وو. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. کله چې یوسف دوی ته د دوی څټه تیاره کړه نو د روانېدو په وخت کې ورته ویل ما ته خپل میرنی ورور راولئ، ایا نه وینئ چې زه څنګه پیمانه پوره کوم او زه تر ټولو غوره میلمه پال یم؟ نو که تاسې هغه رانولئ نو ستاسې لپاره به له ما سره کومه پیمانه نه وي او بیا ما ته مه رانږدې کېږئ. دوی وویل ژر به هغه له پلار څخه په ټینګه وغواړو او بې شکه چې موږ به هرومرو د دې کار کوونکي یو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. او یوسف خپلو کارکوونکو ته وویل چې مال د غلې بیه ورته د دوی په بارونو کښې کښېږدئ، کله چې دوی خپلې کورنۍ ته ولاړ سي له هغه څه څخه به خبر سي ښایي چې دوی بیرته راسي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. زموږ څخه پیمانه منع کړې سوې ده، خو دا چې ورور مو راسره ولاړ سي نو زموږ سره زموږ ورور ولېږه چې پیمانه واخلو، یعنی غله لاسته راوړو او بې شکه چې موږ هرومرو د ساتونکي یو. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب ویل آیا زه پر تاسې د ده په حق له هماغسې باور وکړم لکه چې مخکې مې پر تاسې د ده د ورور یوسف په حق له باور کړی و؟ نو الله تر ټولو ښه ساتونکی دی او هغه تر ټولو لورونکو ښه لورونکی دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. او کله چې دوی خپلې څټې پرانیستې د غلې بیه یې پکښې ومونده چې بیرته ورکړل سوې وه، نو ویې ویل ای زموږ پلاره نور نو څه غواړو، دغه ده زموږ بیه بیرته راکړل سوې ده او بیا ځو چې خپلې کورنۍ ته غله راوړو او خپل ورور به ساتو او د یو اوښ بار به نور هم زیات راوړو او دومره غله به په اسانۍ سره زیاته سي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب ویل هیڅکله به زه له تاسې سره هغه ونه لیږم څو د الله په نامه ټینګه ژمنه راکړئ چې هرومرو به یې راته بیرته راولئ، خو دا چې تاسې کلابند سئ یعنی مړه سئ یا ماته وخورئ. کله چې دوی خپل پلار ته ټینګه ژمنه ورکړه نو یعقوب ویل زموږ پر وینا الله ساتونکی دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. او د دوی د تګ پر وخت یې وویل ای زامنو یوې دروازې څخه د مصر پلازمینې ته مه ننوځئ بلکې له بېلابېلو دروازو څخه ورسئ. له دې سره سم زه د الله د پریکړې او تقدیر هیڅ مخه نسم نیولی، حکم یوازې د الله دی، ما یوازې پر همده توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي یوازې پر هماغه دی توکل وکړي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او کله چې دوی په هغه توګه چې پلار یې ورته امر کړی و ښار ته ننوتل
دې کار له دوی هیڅ هغه شی چې د الله لخوا ټاکل سوی و نسو ګرځولی، خو د یعقوب پر زړه کې چې یوه تلوسه وه هغه یې پوره کړه. او بېشکه چې یعقوب د هغې پوهې خاوند و چې موږ په وحي سره ور په برخه کړې وه، خو ډېری خلک نه پوهېږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. او کله چې یوسف ته ورننوتل نو خپل سکه ورور یې ځان ته بیل راوغوښته، ورته ویل بېشکه زه ستا ورور یوسف یم، نو ته د هغو کارونو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. بیا کله چې د دوی بارونه چمتو کړل نو د اوبو د څښلو جام یې د هغه ورور په بار کښې کښېښود. بیا غږ کوونکي غږ وکړ، ای کاروانیانو، بېشکه تاسې هرومرو غله یاست. او هغوی راوګرځېدل. پوښتنه یې وکړه، ستاسې څه شی ورک سوي دي؟ پاچا نوکرانو ویل د پاچا جام ورک کړی دی او هر چا چې هغه راوړ د یو اوښ بار ورته انعام ټاکل سوی دی او دا زما په غاړه دی. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. دوی ویله پر الله سوګند دی، تاسې هرومرو پوهېږئ چې موږ د دې لپاره نه یو راغلي چې په مځکه کښې ورانکاري وکړو او موږ غله نه یو. د غلې ویشونکو ویل که تاسې دروغجن سوئ نو د دې کار جزا به څه وي؟ دوی ویل جزا یې دا ده چې هغه څوک چې دا جام د هغه په بار کښې وموندل سي نو هغه سړی دی په بدل کښې وساتل سي او موږ ظالمانو ته همدغسې جزا ورکوو. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نو د خپل سکه ورور تر باره د دوی بارونه مخکې ولټول. بیا یې دغه جام د خپل سکه ورور له باره راویستی. موږ یوسف ته همدارنګه تدبیر ښودلی و، د نس وکولی چې د مصر د پاچا په قانون کښې خپل ورور یرغمل ونیسي. خو دا چې الله د دې تدبیر ښودلو اراده وکړه. موږ هر چا ته چې وغواړو مرتبې لوړوو او د پوهې د هر خاوند له پاسه پوهېدونکی سته. يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. د یوسف ورونو ویل که دغه د ده ورور غلا کړی وي نو د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې په رښتیا سره تر ده مخکې د ده سکه ورور غلا کړې وه. نو یوسف دا خبره پر زړه کښې پټه وساتله او دوی ته یې ښکاره ونه کړه او تر شونډو لاندې یې وویله ډېر بد خلک یاست او الله په هغه څه چې تاسې یې وایاست ښه پوهېږي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. دوی ویل ای واکمنه، بېشکه دی یو ډېر بوډا پلار لري، نو د ده پر ځای زموږ څخه یو کس یرغمل ونیسه، په رښتیا موږ تا یو احسان کوونکی وینو. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف ویل الله ته پناه وړم چې موږ څوک بې ګناه ونیسو، خو هغه څوک چې خپل کټوري مور سره موندلی دی که بل څوک نیسو نو موږ به هغه وخت هرومرو له ظالمانو څخه یو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نو کله چې دوی د هغه یوسف څخه ناهیلي سول نو د مشورې لپاره ګوښه سول.
د دوی مشر ورور ویل آیا نه پوهیږئ چې بېشکه ستاسې پلار ستاسې څخه د الله په نامه ټینګه ژمنه اخیستې وه او تر دې مخکې مو د یوسف په اړه کمی کړی و، نو زه به د دې مځکې څخه ونه خوځېږم څو راته خپل پلار اجازه راکړي یا الله زما په هکله پرېکړه وکړي، او همدا الله تر ټولو غوره پرېکړه کوونکی دی. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. خپل پلار ته بیرته ستانسئ او ورته ووایاست چې ای پلاره بېشکه ستا زوی غلا وکړه او موږ پر غلا نه دی لیدلی، څه چې موږ ته معلوم سوي دي هماغه وایو او موږ د نامعلومو پیښو مخنیوی نسو کولی. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. او د خپلو معلوماتو لپاره د هغه ښار له خلکو څخه چې موږ پکې وو او له هغه کاروان څخه چې موږ پکښې راغلي یو پوښتنه وکړه او بېشکه موږ هرومرو رښتیا ویونکي یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب ویل داسې نه ده بلکې تاسې ته ستاسې نفسونو یو بل ستر کار اسانه برېښولی دی، نو زما کار ښه زغم دی. هیله ده چې الله دوی ټول ماته راولي، بېشکه چې همدی پوهېدونکی حکمت لرونکی دی. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. او له هغوی څخه یې مخ وګرځاوه او ویل هی افسوس د یوسف پر بیلتون او د دواړو سترګو تورې له غمه سپین سوي وو او په زړه یې غمونه زغمل. د یعقوب زامنو پلار ته ویل په الله سوګند چې ته به تل یوسف یادوې څو چې د هغه په غم کښې ناروغ یا هلاک سي. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ویل بېشکه زه د خپل غم او خفګان شکایت یوازې الله ته کوم او زه د الله لخوا په هغه څه ښه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ای زامنو ځئ او د یوسف او د هغه ورور پلټنه وکړئ، د الله له پیرزوینې څخه مه ناهیلي کېږئ، بېشکه چې د الله له لورینې پرته د کافرانو له ډلې بل څوک نه ناهیلي کېږي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نو کله چې دوی یوسف ته ورننوتل ویل ای عزیزه موږ او زموږ کورنۍ له سختۍ سره مخامخ سوي یو او موږ یوه کمه پانګه له ځانه سره راوړې ده، نو ته موږ ته پوره پیمانه راکړه او پر موږ خیرات وکړه، بېشکه چې الله خیرات کوونکو بدله له منځه نه وړي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. یوسف ویل آیا پوهېږئ چې تاسې د یوسف او د هغه له ورور سره په ناپوهۍ کې څه کړي دي؟ ویل آیا ته په رښتیا یوسف یې؟ یوسف ویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی، بېشکه چې الله پر موږ لورینه وکړه، بېشکه هر څوک چې له الله څخه وویرېږي او زغم وکړي نو په رښتیا سره الله د ښېګڼه کوونکو بدله له منځه نه وړي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ورونو ویل پر الله سوګند دی، بېشکه ته الله پر موږ غوره کړی او بېشکه چې موږ تېروتونکي یو. یوسف ویل نن زما لخوا پر تاسې کومه پړه نسته، الله دې تاسې وبخښي او هغه تر ټولو لورونکو ښه لورونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
دغه زما کمیس یوسئ او هغه زما د پلار پر مخ واچوئ، دی به لیدونکی سي او خپله ټوله کورنۍ یو ځای ماته راولئ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. او کله چې کاروان له مصر نه جلا سو، د دوی پلار ویله که چېرته پر ما د کاواکۍ تور نه لګوئ، بېشکه چې ماته د یوسف بوی راځي. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. شتو خلکو ویل په الله سوګند دی چې ته په رښتیا سره په خپل پخواني سودا کې. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیربانۍ راغی او هغه کمیس د ده پر مخ واچوه، یعقوب سملاسي لیدونکی سو، ویل آیا تاسې ته مې نه ویلي بېشکه زه د الله لخوا پر هغه څه ښه پوهېږم چې تاسې نه پرې پوهېږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ورونو ویل ای زموږ پلاره، له الله څخه زموږ د ګناهونو په هکله بخښنه وغواړه، بېشکه چې موږ تېروتونکي وو. یعقوب ویل ژر به له خپل رب څخه تاسې ته بخښنه وغواړم، بېشکه چې هغه بخښونکی لورونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نو کله چې دوی یوسف ته ورننوتل، یوسف خپل مور او پلار په غېږ کې ونیول او خپل ټوله کورنۍ ته یې وویل له الله وغواړئ مصر ته په امن سره ننوځئ، او خپل مور او پلار یې د درناوي پر تخت پورته کړل. دوی ټول د یوسف په مخ کې بې واکه پر سجده پرېوتل او یوسف ویل ای زما پلاره، دا دی زما د پخواني خوب تعبیر په رښتیا سره چې الله هغه رښتیا کړ او بېشکه چې الله له ما سره ښېګڼه وکړه. کله چې یې زه له زندان څخه راویستم، تاسې یې له صحرا څخه دلته راویستی، وروسته له دې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځ دښمني واچوله. بېشکه چې زما رب د هغه چا لپاره چې غواړي د نرمۍ څښتن سي، بېشکه چې هماغه پوهېدونکی حکمت لرونکی دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای زما ربه، بېشکه چې تا ماته ځواک راکړ او ماته دې د خوبونو او پیښو تعبیر پوهه راوښوده. ای د اسمانو او مځکې پیدا کوونکیه، ته په دنیا او آخرت کښې زما کار جوړونکی یې. ما مسلمان مړ کړه او ما له سمو خلکو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ای رسوله، دا له پټو خبرو څخه و چې تا ته یې وحي کوو، که نه نو په هغه وخت کې خو ته نه وې چې دوی خپل کار سمبالاوه او په چل ولې لاس پورې کاوه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. او که هر څو وغواړې بیا هم ډېر خلک ایمان نه راوړي او ته په دې کار له دوی څخه کوم بدل نه غواړې. دا قرآن نه دی، خو د ټولو کائنات لپاره پند دی. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. او په مځکه او اسمانونو کې څومره نښانې دي چې دوی پرې تیریږي او هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. او ډېر له دوی څخه الله مني خو ورسره نور شریکان نیسي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آیا دوی له دې څخه په امن کې دي چې دوی ته چاپېرېدونکی عذاب د الله له لورې راسي یا پر دوی ناڅاپه قیامت راسي، حال دا چې دوی پرې خبر نه وي؟ ووایه دا زما لاره ده چې زه او زما پیروان په پوره هوښیارۍ سره خلک د الله لورې ته رابولو، او الله سپېڅلی دی او د مشرکانو سره مې څه اړیکه نسته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. او ای رسوله لتانه مخکې چې موږ کوم نبیان لیږلي وو هغوی هم ټول سړي او د دې سیمې اوسېدونکي وو چې وحی مو ورته کوله. ایا دوی په مځکه کښې یون نه دی کړی څو یې لیدلي وایي چې تر دوی د پخوانیو کسانو پایله څنګه سوه؟ او ایا نه پوهیږي چې بېشکه د ځان ساتونکو یعنی متقیانو لپاره د آخرت کور غوره دی؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د پخوانیو رسولانو حال همدغسې و چې نصیحت یې کاوه خو خلکو نه مانه، تر هغې پورې چې رسولان به نه هیلې کېدل او ګمان به یې کاوه چې بېشکه دوی درواغجن ګڼل سوي. په داسې یو حالت کښې به زموږ مرسته ورته ورسېده نو هر چاته چې به مو غوښتل خلاصۍ ورکول کېده او د ورانکارانو له ډلې څخه زموږ عذاب نه اړول کېږي. بېشکه د دوی په کیسو کښې د عقل د خاوندانو لپاره د پند درس دی. قرآن یوه داسې خبره نه ده چې له ځانه په درواغ ویل سوي وي، بلکې د پخوانیو کتابونو تصدیق کوونکی دی او د ټولو شیانو تفصیل دی او د مؤمن قوم لپاره یو لارښود او پیرزوینه ده. صدق الله العظیم. الله تعالی لوی رښتیا ویونکی دی.